سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. ملګرو تاسې هم غواړئ زما رقم ته دا رقم خوندور شانتې تصویرونه جوړ کړئ لکه څنګه چې ما جوړ کړی دی. تاسو ورته وګورئ ملګرو، بلکل هوبهو قواره شکل یې زما رقم ته ده. هېڅ فرق یې هم موږ نشو کولی، خو یوازې باډۍ یې څنګه ده غټه ده، خو تاسې کولی شئ دا باډۍ هم ورباندې وړکې کړئ. که څه هم زما باډۍ دومره قوي نه ده، زما باډۍ کوچنۍ ده، خو دا قافیه چې ګورئ، رنګ یې چې ګورئ، ږیرې سټایل ته چې ګورئ، دا مخ قافیه چې ګورئ، ټول کټ پټ زما رقم ته ده. ایا تاسې هم غواړئ دا رقم تصویرونه یوازې په یو کلیک جوړ کړئ؟ نه در څخه ایډیټ غواړئ، نه در څخه هېڅ شی هم نه غواړئ، فقط یو کلیک وکړئ، دا ډول عکس به تاسو ته جوړېږي. څنګه به جوړېږي؟ ویډیو تر پایه پورې وګورئ چې بلکل په اسانه او سریتره طریقه درښایم چې موږ څنګه کولی شو دا رقم شوقي عکسونه په خپل موبایل کې جوړ کړو. یعنې دې رقم لوړ کیفیت عکس نور نه پیدا کېږي. څومره کوشش وکړئ ملګرو بله کم نه کېږي. نو دا ډېر اسانه طریقه ده. نو که چیرې غواړئ او دا او دې ته ورته نورې خوندورې معلوماتي ویډیوګانې وګورئ، نو ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل ستاسو خپل چینل دا چینل سبسکرایب کړئ تر څو په آینده کې هم داسې خوندورې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته در ورسېږي. او که چیرې مې ویډیو خوښه شوه، ویډیو کې مې څه زده کړل، نو هیله کوم ویډیو درسره لایک کوئ. لایک ستاسو موږ ته ډېر انرژي راکوي او زموږ ویډیو ډېره مخته ورباندې ځي. ښه راځئ چې زه دا طریقه زده کړو. ښه نو ملګرو، تاسو به څه شی وکړئ، اول به ملګرو دا دې ته یوه لیکنې ته هم ضرورت ده. هغه لیکنې انشاءالله تاسو به ډسکرپشن کې واچوم. که ډسکرپشن څخه تاسو کاپي نشو کولی ملګرو، بیا راسئ تاسو زما ټلګرام چینل ته. که ټلګرام چینل ته ملګرو راغلئ، تاسو وګورئ دلته به ما تاسو ته یو پوسټ کړی وي. صحیح ده ملګرو، دغه پوسټ ته ورته وګورئ. صحیح ده، دلته ما ملګرو یو څه کړی ده، یو لیکنه پکې پیسټ کړې ده، دغه یو فرامټ ده، د انګلیسي فرامټ ده. صحیح ده، ګورئ نور هر شی همدا به تاسو راکافي کوئ، هېڅ شی به هم ملګرو تغییر نه کوئ. یوازې به دغه لیکنه څنګه کوئ ورنه ایسته کوئ، دغه ځای کې چې ما پښتو لیکنه کړې، یوازې دا به څنګه کوئ ورنه ایسته کوئ. دا لیکنه به داسې تاسو راکافي کوئ ملګرو. صحیح ده، زه دا ځای کې راکافي کوم. اوس راځم ملګرو، دلته بیرته پیسټ کوو ښه، او کومه لیکنه چې اضافه وه مثلا د پښتو لیکنه وه چې ملګرو، دا ټول موږ څنګه کوو له ځینې ورڅخه حذف کوو تر څو دا لیکنه موږ ته تنه دغه انګلیسي لیکنه. اوس دا ټول څنګه کوم ملګرو، د ځینې راکاپي کوم، سلیکټ آل وهم ملګرو، دا کافي کوم او بیرته څنګه کوم د ځینې دا بیرته حذف کوم، یعنې کټ کوم. صحیح شو ملګرو، دا ما راکاپي کړله. او واتساپ چینل کې مې انشاءالله ملګرو ما به درته اچولي کړل چې واتساپ چینل ته راغله، هلته به مې انشاءالله ډسکرپشن کې به وي. هغې څخه وروسته ملګرو یو برنامه د ټولو خلکو سره شته، دا چټ جي پي ټي. صحیح ده، دا چټ جي پي ټي به راخلاص کړئ. نو کله هم ملګرو تاسو چټ جي پي ټي راخلاص کړئ، دلته به ملګرو په دغه پلس آیکن باندې تاسو کلیک ورته واخلئ. په دغه ځای کې ملګرو تاسو ته علامه درکوي د پلس، په هغه به تاسو کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو، دغه ځای چې کلیک واخلئ ملګرو، دلته تاسو فوټو ورته انتخاب کړئ. دلته مو له ګیلري نه اوس تاسو یو عکس ورته انتخاب کړئ، مثلا هر یو عکس. مثلا زه غواړم ملګرو، بښنه غواړم، زه غواړم مثلا دغه یو عکس څنګه کړمه ورکړم دغه عکس. صحیح ده، دا عکس ورته انتخابوم، دلته اډ کوم او په دغه ځای کې ملګرو تاسو هماغه کوم فرانټ تاسو راکاپي کړی او ملګرو په دغه ځای کې تاسو ورته پیسټ کړئ. ښه، صحیح ده ملګرو، دا ما کوم فرانټ چې ما ورکړی وو دغه ځای کې هغه ټول ما څنګه ورته پیسټ کړم. اوس نور څه شی نه غواړئ، یوازې دلته څه شی وکړئ ملګرو، په دغه سینډ آپشن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، کله مو سینډ آپشن باندې کلیک واخیست ملګرو، نو دې ته به تاسو اوس انتظار وکړئ. دلته لیکلي ګیټینګ ایمیج، صحیح ده، پروسینګ ایمیج. دا معمولا ملګرو یو څه وخت نیسي، ښه، تقریبا شپږ دقیقې وخت نیسي. شپږ دقیقې بعد تاسو راته چک کړئ، ستاسو ته به عکس جوړ کړی وي. نو دا آپشن چې کله درکړه پروسیسینګ ایمیج، نو ستاسو عکس د جوړېدو په حالت کې ده، د پروسس حالت کې ده. نو زه اوس ویډیو سټاپ کوم، هر کله چې ماته عکس درکړي بیرته زه دا ویډیو پلی کوم. ښه نو ملګرو، دا ده بلکل تاسې خپله ریزلټ وګورئ چې موږ ته یې څومره زبردست عکس جوړ کړ. صحیح ده ملګرو، اوس تاسو دغه عکس وګورئ او د دغه عکس ترمنځ فرق وګورئ، آیا کوم فرق لري او که نه لري. څومره لوړه کوالټي باندې موږ ته دغه عکس څنګه جوړ کړ. مثلا کله مو سره ډاونلوډ کوو په عکس باندې به کلیک وکړئ، کله مو عکس باندې کلیک وکړو ملګرو، دلته هر کله تاسو ته عکس راواوښته په دغه ځای کې، بیا به څه شی وکړئ، دلته په دغه سیو آپشن باندې ورته کلیک واخلئ، ستاسو عکس څنګه کې بیا را ډاونلوډ کېږي. یو خبره ملګرو تاسو په یاد تاسو کولی شئ په ورځ کې له د چټ جي پي ټي باندې 3 دانې دا رقم عکسونه جوړ کړئ، یعنې زیات نشئ کولی. ځکه زیات نشئ کولی، کله تاسو پلس یعنې د پریمیم هغه یې واخیستی چټ جي پي ټي، بیا تاسو کولی شئ ملګرو انلیمیټډ عکسونه ورباندې جوړ کړئ. که چېرې تاسو رایاګانې استعمالوئ یعنې مفت چټ جي پي ټي استعمالوئ، بیا تاسو کولی شئ ورځ کې 3 دانې دا رقم خوندور شانتې عکسونه ورباندې جوړ کړئ. نو کله مو سره ډاونلوډ کوو فقط کلیک ورباندې وکړئ. زما انټرنیټ یو څه کمزوری دی ملګرو، تاسو خپله دلته کتلی شئ.
نو کله چې تاسو ته څنګه دا عکس دغه ځای کې پلی شي دلته په دغه سیو آپشن باندې کلیک وکړئ ملګرو دغه سیو آپشن باندې نو دا عکس به څنګه چې ډایرکټ تاسو ته ګیلري ته را ډاونلوډ شي. نو دا طریقه ملګرو هیله چې دا طریقه مو خوښ شوي او شی مو تر زده کړی وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته مو د کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرته چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ.